د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو دعوه کړې ده د دوی فعال غړی او د پښتو شاعر ګیلهمن وزیر پرون په پېښور کې پوځ نیولی دی، خو پوځ او پولیس د ګیلهمن د نیولو په حواله په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د PDM مشر منظور پښتين په ټویټر ویلي ګیلهمن وزیر په پېښور کې پاکستاني پوځ په غیر قانوني توګه په چک پوسټ نیولی دی. ګیلهمن وزیر د PDM فعال او د پښتو ژبې شاعر هم دی. د PDM په زیاتره کسانو د پوځ او ریاست پر ضد د کرکې خورولو او خلکو راپارولو د تورونو پر ضد مقدمې جوړیږي، خو PDM تل دغه تورونه او دعوې ردوي او وایي په پرامنه توګه د خپلو حقونو دپاره مبارزه کوي. ګیلهمن له دې وړاندې د کال 2021 میلادي دسامبر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د PDM د بل فعال غړي عید رحمان سره نیول شوی، خو بیا په ضمانتونو خوشي شو. پوځ دغه کسانو